سلامونه ملګرو، عادل ارمان یم او د خپلې پاڼې عادل ارمان نه دا مهال ساو سره نیغ په نیغه یم زمونږ رڼا دفتر ته او تر صاحب درمان صاحب او نیازک لاله راغلي دي. د یاد په توګه باندې به د دوی نه څه شعرونه ریکارډ کوم او په دې هیله به ستاسو سره شروع کوم چې ستاسو به خوښ شي. نو اول به اوتر صاحب له راشو. اوتر صاحب هیله ده چې ژوند به مو ښی او سوات ملم جبې ته هم تللي وئ، نو د ملم جبې په باره کې هم را سره یو خبرې دوه شریکې کوي او شعرونه راته ووایي. مننه دلرمان وروره، یو جهان مننه. بس ملم جبه اواز به لږ تیز کوئ اوتر صاحب. یو جهان مننه دلرمان وروره، ملم جبه او سوات خاصم ټول مینه والو ته دا یې ښایست او ښکلا معلومه ده، نو په هغې کې خو د تعریف څه ضرورت نشته. او بس دغه اړه خدای دې ملګر که نو درکړه مصیبت یې نو سړی به خبرې خراشه دې مقصد خو دا کار وکړه که نه شابه شابه. ها اوتر صاحب. ها نو غزل به ته ووایم چې ارشاد چې نه په ګرمۍ نه په ساړو مزه او غم ته دې ټینګ لکه د غرو مزه. او دا خو حالاتو داسې کړی یم څنګه چې مې وینې داسې نه و مزه. او حده چې مړ کړم ستا غم بې نیټې هسې هم تنګ په ژوندانه و مزه. چې نصیبونه کمه شپه ویشل شو نو په هغه شپه باندې اوده و مزه. او په نورو خلکو درونه سپک پرېږدوه وامه چې ستا نظر کې څه و مزه. او ټولو له یو شانتې کېدلی نه شوم، چاله به بد چاله به ښه و مزه. او د جنون دشت کې چې ګلونه کېدل هغه مالیار د مینې زه و مزه. او تره نور خلک ذهني بیماران صرف بیمار پکې د زړه. ډېره لا ډېره مننه اوتر صاحب. دې بند وکړي انتظار ونه کړو. ژوند به خود د شپې کوم، خوی چې د ډېوې کوم، داسې یک تنها یم خپل ځان ته نارې کوم. او داسې سوچ کې تللی یم غږ په دروازې کوم، بل چا ته ولاړ یم شک پرې د هغې کوم. او سپینې سپینې وایم کار د آینې کوم. او ځان ته وایم غلی شه خپل ځان ته کیسې کوم. خپلې لوپټې نه اوس قبر له جنډې کوم. ستا د زلفو تار راکړه ځان لکې تسبې کوم. زه درمان د ژوند په نوم هر وخت تجربې کوم. ډېره مننه درمان صاحب. زما زړه په تا راټول دی له دې ښاره چېرته مزه. زما زړه په تا راټول دی له دې ښاره چېرته مزه. څو بېننګه په دې تلي په دې لاره چېرته مزه. څو بېننګه په دې تلي په دې لاره چېرته مزه. زما سترګو ته راګوره له دې داره چېرته مزه. زما سترګو ته راګوره له دې داره چېرته مزه. که هر څه وي خو درځم به له چیناره چېرته مزه. هر څه وي خو درځم به له چیناره چېرته مزه. په دې ښکلو پسې خانه ټپ کواره چېرته مزه. په دې ښکلو پسې خانه ټپ کواره چېرته مزه. نیازکانه زما یاره بیماره چېرته مزه. نه په ګرمۍ نه په ساړو مزه او غم ته دې ټینګ لکه د غرو مزه. او دا خو حالاتو داسې کړی یم څنګه چې مې وینې داسې نه و مزه. او حده چې مړ کړم ستا غم بې نیټې هسې هم تنګ په ژوندانه و مزه. چې نصیبونه کمه شپه ویشل شو نو په هغه شپه باندې اوده و مزه. او په نورو خلکو درونه سپک پرېږدوه وامه چې ستا نظر کې څه و مزه. او ټولو له یو شانتې کېدلی نه شوم، چاله به بد چاله به ښه و مزه. او د جنون دشت کې چې ګلونه کېدل هغه مالیار د مینې زه و مزه. او تره نور خلک ذهني بیماران صرف بیمار پکې د زړه. ډېره لا ډېره مننه اوتر صاحب. دې بند وکړي انتظار ونه کړو او دې ځای کې خو